السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د ژ توري کې د ژبې موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. ژ ژبه 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 پسته وي ژبه پسته وي. قلم د عقل ژبه ده قلم د عقل ژبه ده. خپله ژبه هم کلا ده هم بلا خپله ژبه هم کلا ده هم بلا. ګونګی کله ژاړي کله خاندي ګونګی کله ژاړي کله خاندي. عبادالله خپله ژبه په غاښونو کې ونیوله عبادالله خپله ژبه په غاښونو کې ونیوله. ژبه په خبرو او خوند معلومولو کې ستر رول لري ژبه په خبرو او خوند معلومولو کې ستر رول لري. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات معنا: پسته نرمه ملایمه پسته نرمه ملایمه. ستر غټ لوی ستر غټ لوی. ګونګی خبرې نه کوونکی ګونګی خبرې نه کوونکی. کورنۍ دنده د ژ توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ د ژ توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د ژ توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. ژرنده ژرنده کله چې د تورو په شکل لیکو: ژ ر نون دال ه. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو ژرنده کلمه ترې جوړیږي. ژ ر نون دال ه. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو ژرنده کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: ژوند ژواک ژمی. دا به بیا تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د ژ توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ د ژ توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د ژ توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړي دي. نو زه غواړم چې د کلمې په بڼه یې ولیکم. لومړی کلمه به زه درته ترې جوړه کړمه، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کړئ. ف ژ واو الف کاف. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو په ژواک کلمه ترې جوړیږي. ف ژ واو الف کاف. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو په ژواک کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې چې د تورو په بڼه لیکل شوي دي: ژبه ژړه ړنګه. دا به تاسو د کلمې په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د ژ توري کې د ژبې موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په یاد متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته د ژ توري کې 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په شکل ولیکله، نورې 3 کلمې مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو درته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه ما درته ترې جوړه کړه، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د ژبې موضوع خپل ځان سره 10 ځله تکرار کړئ ترڅو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.